د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ جنجال. د دې مکمل حقیقت او تفصیل سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او که چینل مو نوي سبسکرایب دا هم سبسکرایب کړئ. مولانا فضل الرحمن او عمران خان د یو بل پر ضد ډېرې سختې خبرې کړي او عمران خان د مولانا فضل الرحمن د نیولو امر کړی دی. د دې امر په ترڅ کې پرون ورځ عمران خان حکومت د مولانا فضل الرحمن 18 تنه مهم کسان ونیول. همدارنګه یې د مولانا فضل الرحمن د نیولو امر هم ورکړی دی. عمران خان په یوه وینا کې وویل چې مولانا فضل الرحمن ته ملا ویل ګناه دی او هغه ډیزلی دی. دغه خبره عمران خان په خپله وکړه چې په سوشل میډیا کې ویډیو هم خپره شوې ده. عمران خان لخوا د مولانا فضل الرحمن په اړه د دې خبرو په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې موږ مه پتنګوئ کنه ستا انجام به هم د اشرف غني په څیر وي. یعنی د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ورته یاد کړی دی. همدارنګه د دې جنجال په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي چې دوی بېطرفه دي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. ځینې څېړونکي دا وایي چې دا خبرې د پوځ په دې معنا دي چې د پاکستان پوځ نور د عمران خان د حکومت په څنګ کې نه درېږي. همدارنګه مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته په ټولو ښارونو کې امر کړی چې احتجاجونه وکړي، سړکونه او کاروبارونه بند کړي. که تاسې هم په دې اړه کوم نظر لرئ چې عمران خان ګرم دی او که مولانا فضل الرحمن او په دې کې تاسې د چا ملاتړ کوئ، موږ سره یې کمنټ کې شریک کړئ. مننه.